غربت و غریبی ویوا جنگل می لرلام باران بچی پریوشنو اکثر بچی دلام باران بچی دیکی چه دی؟ دیکی مشین اخلاص کا؟ آخری پات 100 روپے تمام رس کار وکړ تمام ورځ یو څلوېښت 10 روپۍ کار کوم همدا اوس مې یخ کېږي لاسونه مې یخ وخوري د په دا یخې ناستې چې یو څو روپۍ وشي چې هغه واخلو یو چیپ واخلو چې هغه شپې ته هوا بچ پری راغله مکمل بخوځېدله هوا بچ پری راغله مکمل بخوځېدله موږ دغسې لږ مشکل لرو چې لږه که موږ سره کومک وکړه یخ ده بچیان ماشین خرڅوي مریض ده بخاري مې نه دی هېڅ څه ګاز نه لرو وړه نه لرو هېڅ شی هم نه لرو بات و غریبي ویوا جنګړ مې لرل دغه بچیان دغه ماشین خرڅوي د مړکۍ زوی نه دا ماشین د ورځې 100 یا 10 روپۍ کوي هغه موږ هېڅ غرمې ډوډۍ موږ نه لرو ګازونه هېڅ شی هم نشته خلاص دی بخاري مې نه دی ایښې تو شاک نه و بالغ نه داسې ښه غوندې کمبل زه مې راته وایي یخ مې کېږي لاسونه پخې مه یخ وي د ډاره باغ کې چې نشه چای بیل رانې راځي بیل زور موږ نه لرو دغه مې کوټه ده دغه ده نه بخاري شته نه نه باد دلته هر څه درته معلومېږي دغه مې بچیان ماشین خرڅوي 40 روپۍ اخلم ورته چکني ورته اخلم وړي دغلته باندې خرڅوي مکتب یې پاتې درس یې پاتې اکثر بڅڅېدلم باران بچي نو مخکې خپله ښه وو ما خپله کور کې کار کولو کلاشي مې کوله خلکو کالي مې تر ماښامه پورې تر اندازې پورې مې مینځلي دي چې دغه چا به وشړدوینې به کړې خلکو مزدوري به کوله اوس هغه هم نشته څوک ټول چا چې پیسې لودلې هغه خلک نشته چې ورته کالي مالي پرېمینځي هېڅ شی هم نشته چې ورته کاروبار وکړم یو شی سودا ورته واخلم دغه 100 روپۍ کوي هغه د ورته ډوډۍ ته حیران یو مطبخ ته حیران یو ګس ته دوکاندار قرضداره یو د نمبۍ قرضداره یو د همسایهګانې د وړو قرضداره یو څادر بزما په سر نه و جامې به مې پیوند وي له ډېرې ولګې لاسه به مې تاسې یو کومک موږ سره وکړئ چې د ژمي کې موږ دغه بچیان مې ټول په یخ کې دي ټول دغه زوی مې ډېر یخ کېږي مریض ده وړکی ده دغه مې لور دغه مې زوی مې ټول یخ ده یخ وایي دغه مې کوټه ټول یخ بخاري چې هم نه لرو په یخ کې یو نو زه خپله ماشین خرڅوم مور مې په څو ورځې مخکې خلکو کره کار کولو هېڅ شی هم نه لرم اوس په یخ کې ناست یو مونږ ګوري خوند ورونو نه نو هر څوک چې ګوري مونږ یې تاسې نه الله نه غواړو تاسې نه غواړو تاسې مونږ ته یو مرسته وکړه چې مونږ سره یو کومک شي مونږ دغه بچیانو ته یو خوراک یو بخاري یو شی ورته وشي چې د یخه دغې هغه نه دغه به ټول درته دعاګانې کوي انشاءالله هر وخت